لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه. وای کوم انسان چې د دې کلمې وظیفه کوي نو الله رب العزت په د یو مصیبتونو نه محفوظ ساتي. په دې کې ټولو نه کم مصیبت چې دی هغه د انسان غریبي ختمېدل دي. زموږ عزتمندو د دې کلمې د فضیلت چې دی دا د یو عالم یا د پیر ښودل شوی فضیلت نه دی بلکې دا فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. نو که تاسو غواړئ چې زموږ ټول په ټول مصیبتونه دې ختم شي او ټول نه کم مصیبت چې دی هغه زموږ غریبي ختمېدل دي یعنی غریبي دې زموږ ختم شي او مالداري الله تعالی را نصیب کړي کنه نو د دې کلمې وظیفه تاسو شروع کړئ نو الله رب العزت په تاسو ټول په ټول مصیبتونو نه محفوظ اوساتي غریبۍ نه هم الله رب العزت تاسو محفوظ اوساتي. نو ډیره بهترینه کلمه ده ډیره آسان ترینه کلمه ده ډیره مجربه کلمه ده د دې وظیفه تاسو شروع کړئ. صحیح شو. نو کلمه یو پیرا تاسو بیا وورئ لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه. خدل بیا بعض خلک تپوس کوي دا ولا ملجأ ده که ولا منجأ ده نو دواړه ټیک دي ښا که ولا ملجأ وي بیا هم ټیک ده او که ولا منجأ وي بیا هم ټیک ده ښا کنه. ها اوس دا کلمه به تاسو څو پیرې وایئ او کم ټیم کې به تاسو دا کلمه وایئ نو مخصوص تعداد هم نشته دی او مخصوص ټیم هم نشته دی چې کم ټیم کې دا تاسو ویلی شئ او څومره پیرې چې دا تاسو ویلی شئ ستاسو خوښه ستاسو مرضي ده خو بهتره دا ده چې په ټوله ورځ کې دا تاسو کم از کم یو سل پیرې خامخا برابروئ. ٹھیک شو کنه چې یو سل پیرې تاسو دا وایي کنه نو الله رب العزت په تاسو د او یو مصیبتونو نه محفوظ ساتي چې ټول نه کم مصیبت پکې د انسان غریبي ختمېدل دي. دینه علاوه چې څونه مصیبتونه دي هغه د انسان په کور کې پریشانی ده که په کور کې نه اتفاقی ده او که دغه شانتي د انسان په ژوندۍ کې بې سکونی ده یا په کور کې جنگ جګړې دي یا دغه شانتي د اولاد نافرمانه دي یا دغه شانتي ټول خلک ددن نفرت کوي وغیرہ وغیرہ چې څونه مصیبتونه د انسان ژوندۍ سره تللی دي کنه زویم چې او یا مصیبتونه به ټول برابرېږي نه خو زیات نه زیات مصیبتونه چې دي کنه ټول په ټول به الله تعالی تاسو ختم کړي. نو که تاسو ټول مصیبتونه الله رب العزت ختم کړي نو بیا تاسو څه غواړئ نو مزدا کلمه تاسو زده کړئ په ټول ورځ کې یو سل پیرې خامخا دا تاسو برابروي. اوس لازمي نه ده چې په یو ټیم کې تاسو دا سل پیرې ووایئ نه 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 څه اوس ووایه څه لږ وروسته ووایه څه لږ وروسته ووایه په ټول ورځ کې چې دا تاسو کم از کم یو سل پیرې برابروي کنه نو الله رب العزت بس تاسو ټول په ټول مصیبتونه ختموي چې ټول نه کم به څه دی وای د انسان غریبي ختمېدل دي. نن سبا چې دی موږ ټولو ته ټول نه غټ مصیبت سخت کاری وي غریبي ده هر انسان د غریبۍ نه پریشان دی کنه نو دغه غریبي به کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دله خصوصي یاد کړی دا چې غریبۍ نه ما پریشان کیږي غریبۍ پوجا ټینشن ما اخلي بس دا کلمه تاسو شروع کړئ غریبي بم الله تعالی تاسو ختم کړي په کور کې پریشانی بم الله تعالی تاسو ختم کړي ور سره نور چې سونه ټینشنونه دي مصیبتونه دي تکلیفونه دي حادثې دي دا ټول به الله تعالی تاسو ختم کړي او تاسو زړه به الله تعالی سکون خوشحالي در نصیب کی مالداری به الله تعالی در نصیب کی په کور کې به امن او امان او اتفاق مینه محبت به الله تعالی تاسو راولي. دا کلمه تاسو په خپل شروع کړئ لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه. دا په خپل شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا کلمه زده کی دا شروع کی او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو. الله پامان.